لتان یم رضا رب لمانک رضا شی کاکا غړ راغلی یم سبحانک رضا شی کاکا غړ راغلی یم سبحانک رضا شی والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا الله پاک بشارت د پاره د تایبین وی والا ثلاثه الذين خلفوا چې دوی ځنډول سوي د توبې سه چې دوی ځنډول سوي د چا سه د توبې سه حتی ګوه د خلفو ترجمه نه ده چې په دوی سره مخالفت سو د رسول الله سره پاته سوي دا زم دی یا خلفو چې دوی توبه ځنډول سوي وه حتی اذا خدا کا چې تنګ سوال یم پر دوی الارض مځکه ما مستردي مع رحبت عصره د غټوایل د دې مځکې او خدا کا تنگ سوال یم پر دوی انفسهم نفسونه او ازوانو د دوی یقین سو چې ان لا ملجا زید خلاصون نست من الله د خدای سه الیه برته ودی خدای ته ثم تاب خدای قبول د توبې وکي علیهم پر دوی لیتوب چې دوی پاینده کې توبه وکاږي ان الله خدای هو دا خدای تواب توبه قبلون کې دی رحیم مهربان دی. طالبانو څه په یاد دي په مؤمنانو کې هم دی ډلې الله راوړي نه ډلې الله پاک لس ډلې الله پاک د منافقینو راوړي دوی ډلې الله پاک د مؤمنانو راوړي په دا دوه ډلو کې بیا درېمه ډله اعلان راوړه دلته چې وویله بارنو څلورمه ډله هم کې د مؤمنانو په پوهېږي چې الله پاک ورته وویله ولاړ سئ جهاد ته راځئ. اوله ډله خو هغه ډله وه چې ټول په یوه خوله باندې به جهاد ته ورسره روان سو خبرې نه ده پکښې کړې یاو دوم هغه دی چې په زړه کې دا راوګرځېده چې کشکې نه تلای ځکه وخت د میوو د رسېدو دی او ګرمي هم ډېره سخته ده او سامان د رسېدو هم ډېر لږ دی. دا درې وجې دي لیکن خو دغه نه سوله روان سو ورسره ولاړه دا یې دوې ډلې. درېیمه ډله په سم مؤمنانو کې هغه ده چې پاته سول لیکن خو چې رسول الله راغی رسول الله ته درواغ وویل هغه هم ورتېر سو بس بیا د دوی تغه نه وسوله هېڅ نه وسوله. څلورمه ډله دغه درې کسانان دي چې رسول الله راغی رسول الله ته رښتیا وویل د دې توبه وځنډېدل. اوس نو طالبانو زده کوي چې منافقین خو څو قسم وه لس قسمه ګردم په تبوک کې اوس نو طالبانو دغه کیسه کعب بن مالک بخاري د کعب بن مالک سره نقل کړې ده ټوله په اوږده او سمه دغه ده. طالبانو دغه ته شپله د کعب بن مالک خبرو ته غوږ نسئ. کعب بن مالک بدر ته نه دی حاضر سوی لیکن دی وای بدر خو تاسو ته ډېر مشهور دی خو زه بدر ته نه یم حاضر سوی یو خو د خدای رسول عمومي امر نه و کړی چې ګرد راځي ول چې حاضر یاست هغه راځئ. په راچو که نه وای تر ایتام نو دوم زه په بیت العقبه کې وم نبی علیه صلات وسلام مبارک چې مدینې منورې خلک به په حج کې راله چې رسول الله به مینا ته ورته راووتی تقریر ورته کوه په هغو کې کعب بن مالک ایمان راوړي نو ډېر دا ویلینو سو نو دا ویله ول تاسې په بدریان که په تاسې کې مشهور دي خو زه دغه د لیلة العقبه شپه نه پر ورکوم نو دا دی د لیلة العقبه کې زه دا یم سوی یم دا یې یاو نور چې بیا هر څه غذاګانې رسول الله کړي دي په ټولو کې دی ورسره و نه دی جلا سوی نه بیا په احد کې جلا سوی دی نه په خندق کې جلا سوی دی نه په عام کې د حدیبیې نه په فتح کې د مکې نه په حنین کې هغه په طایب کې په یوه غذا کې د رسول الله سره نه دی جلا سوی لیکن په دغه پله باندې دی بل وخت ما دونه دنیا هم نه درلوده نه دی صحت مې درلودی لکه سږ کال. نبي علیه السلام چې د دې غټ قوم سره د جنګ اپیل وکړي اعلان یې وکړي ول ټول راځئ څوک به نه پاتېږي. بل وخت ما به یوه دابه درلوده دا وخت مې دوې دابې درلودې 2 سال مې درلوده مګر بس په زړه کې مې دا ناخوښه سوه چې کشکې نه تلای. دا وخت د میوو هم دې راورسېدې که د عمر په سفرو کې و د دوی خو داسې جنګ نه و چې جنګ ته به ولاړه جنګ یې په 3 میاشتې نه خلاصېدې خو د مزل به ولارې به وې ګد عمر د کوچنیانو سره په مسافرۍ کې وم د خپل بچیانو سره مې دا غوښتله چې دا میوې و دا شیان ګډ سره وخورو که دا جنګ ته ولاړو دا خو نو میوې و شیان چې که جنګ شروع شي خدای خبر څه وخت بیا موږ خلاص څه وخت راشو نو په دې کې ډېر مې دغه وه دا باغونه و دا شیان مې رسېدلي وه په زړه کې مې دا وه چې نه ځم بیا مې په زړه کې دا وه چې جانان امر کړی ورسره ځم به اذان ته خو یو سړی د پر اوښانو باندې ځي 10 کسه پرې واوښتي کرا ځي چې وځي باره به ته
تجهیز مې نه دی کړی ته ورته سبا باره تجهیز وکړم سهار دوی روان سو مازدیګر به پسې روان سو خو پسې رسېدلی سم ډېر زه د پوچې اوښانو باندې پر پښو باندې روان دي دا خو مازې د پښو د ګام سفر دی بیا به زه دغه ورسمه بیا کرا په دغه کې پاته سوه چې پاته سولمه نو په مدینه کې چې به ګرځېدلمه یو شي ډېر غمګینه ولم هغه دغه چې یو هغه چې عذر یې و هغه خلک پاته و نور منافقین پاته و ګرده چې پاته و هغه ما پېژندل چې دا خلک منافقین دي دا به ډېر زور راکوه چې الله پاکه په داسې خلکو کې پات شوم چې دا منافقین دي هغه نور خو نو کوچنیان دي ښځې دي هغه خو نو خیر ته ورته د رسول الله به نه سم په یاد د نبي علیه السلام پر لارې نه یم په یاد سوی هغه په لسکونو شپو مزال الله شپې هلته چې د تبوک میدان ته رسېدلی پر میدان چې کښېنستلی دي پوښتنه یې کړې ده چې د اکا بن مالک چیرې دی اکا بن مالک خو نو د وخت سړی و چې پر رسول الله ایمان راوړی د بنو سلمه قبیلې یو سړی ورته راولاړ سوی دی هغه ورته ویلې چې رسول الله خو نو جاته څه ضرورت لري هغه ورشه دنیا او مالونه لري هغه نو کله دا خبره چې کړې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه پر راولاړ سوی دی هغه ورته ویلي وه چې ته څه وایه په اکا بن مالک کې خو موږ به هېڅ بد ولا لیدلي هغه د خدای او د رسول عاشق سړی دی خو دا اوس نو خامخا یو عذر به یې پاته سوی به یو کیسه به یې په اوس نه ده خبره تا غلطه خبره وکړه هغه سړي ته ویل خو وروسته نبي علیه صلات وسلام مبارک دا خبره پرېښول نو دا د رسول الله خوا د تبوک جنګ نه وسو دا خواسته نبي علیه السلام را روان دی د نبي علیه السلام عادت شریفه دا و چې مدینې ته به راغی یا چې شپه نږدې وای د شپه ته نږدې کول په مدینه نه داخله دی که غرمه نږدې وای بیا غرمه ته تېرول مدینې ته نه راتلی غرمه به یې تېره کړه ماپښین به راغی یا بیا شپه تېره کړه سهار به راغی سهار او د واره مسجد ته تللی په مسجد کې 2 رکعته سهار شاته لمونځ یې کاوه بیا به دا د کلي خلک راته د ده سره ملاقات کاوه بیا وروسته دی تللی وا د واره د فاطمې کره تللی د خپل لور کره بیا تللی خپل کور ته نو په دا ورځ چې دی راغی نبي علیه صلات وسلام مبارک چې راورسېدی په مسجد نبوي کې خلک ګرده چې په مدینه کې څوک پاتې دی راځي ټول منافقین ورته روان دي عذرونه غواړي چې دا قرآن ټول په ډک د هغه د صورت هغه نه دی سورة توبه چې په ډک دا عذرونه ورته غواړي ما پر لای د ځان سره فکر وکړم چې ته راسه درواغ ورته وایم په درواغ عذر خدای به درڅه قبول کړي چې را روان سو پر لارې مې دا فکر وکړي چې یوه ګناه خو دې کړې ده سخته ګناه دې کړې چې د رسول مخالفت یې وکړي ورسره ولاړې نه اوس نو بیا بله ګناه هم کوې چې هغه درواغ وایه یا راسه درواغ به نه وایم دا مې کس وکړي ټینګ چې ورننوتلمه نبي علیه صلات وسلام داسې راته ومسل د عربي نه دی هداسې نه هغه څوک دی د درد په رقم وخاندي چیرې ویه وایي دا چې راته وویل معت الجانانه ولا که یو وزر لو بل وخت مې یوه دابه د جا درلوده اوس مې 2 درلودله جانانه پخوا زه 2 روپو مالک سوی نه وم لکه اوس کس مې هم دا و چې زه در سره ولاړ سمه غرمه به در سمه ماښام به در سمه دا وخت به ولاړ سمه خو هغه تر اوسه پورې څوک تر اوسه پورې پاتې شول نو دا چې وویله نبي علیه صلات وسلام ورته نو ځه دا ولاړ سه 4 وخت خدای توبه قبوله کړه زه چې د باندې راووتم خپل قریبانو ملامت کړم چې هغه د نورو خلکو درواغ ورته ویل یا منافقینو یا څه مسلمانانو هم هلته د خدای رسول استغفار ورته وغواړي د خدای رسول چې استغفار ورته وغواړي خدای بخښه کوي ته ولې داسې کوې دا دې ورته وکړله اوس بېرته ورسه درواغ ورته وایه وایي بېرته یې زه مجبور کړم چې اوس باسم بېرته درواغ ورته وایم چې جانانه ما دا بل پله دغه چېرته ویلي وایي یقیني ما عذر درلود وروسته مې پام وکړي مال بل چا هم رښتیا ورته ویل دي که نه دي ورته ویلي دوی راته ور 2 کسانانو ستا په رقم خبر ورته کړې یو مراره بن ربیعه دی او یو دا طالبانو دغه الفاظ زده کوي دغه 2 کسانان هغه ستا په رقم یو هلال بن امیه دی او یو مراره بن ربیعه دی ما چې فکر وکړي دا خلک هم ښه کسانانو مال بس نو بالا نور ته وایم بس دغه زما اقتدا په دوی پسې کافي ده بالا نو نه کوم سمه ده چې راووتم ما د قریبان ملامتیا مې ومنله هغه مې هر څه وکړله خو درواغ مې نه ورته ویل چې ما چې موږ راول شو د کورو ته محمد رسول الله اعلان وکړي نو د دوی سره به څوک خبرې نه کوي ټولو چا به اوس موږ سره خبرې بندې کړې ټولو چا به هېڅ چا خبرې نه راسره کولې دلته الله نه وایي د زما د پالا قسم چې دا خدای ویم ځکه پر دوی تنګ او پر موږ هم تنګ وجه درته وایم زما د اکا زوی چې پر ما و د ده ډېره سره اشنایي وه قطاده یو ورځ باغ ته روان دی
چې باغ ته روان دی ما غږ پر وکړي ما لا قطاده راته کتل یې هم نه بیا مې غږ پر وکړي ما لا قطاده ده راته کتل هم نه باغ ته ورغې زه باغ ته پسې واوښتم مال قطاده تو په ما خبرې چې زه منافق ولا کم ته په ما خبرې چې زه د الله او د الله د رسول سره محبت لرم ده فقط دا خبره وکړله ول الله او رسول ښه پوهېږي دا سره خبره نه وکړه ول الله او رسول نو زه په پوه شوم چې خبرې نه راسره کوي بېرته د باغه راواوښتم خو هر څه چې مې وژړل دا دوه کسانان هغه پر کور کښېناسته بغارې به ولې سپین ږیري خلک و زه ځوان سړی یم په بازار کې به هم ګرځېدم چې چا خبرې نه راسره کولې هېچا او مسجد ته به هم ورتلم چې رسول الله به پر مازه ورده ما به د سترګو بېخور ته کتل چې وده ما ته ګوري که نه ګوري چې زما سترګې وده ته وای ده نه راته کتل چې زما سترګې چې ناوښتې وای بیا راته کتل په دې پوه شوم نه یې زړه یې د سترګو تر بېخوده شپو شي یو ورځ بازار ته تللی یم دوکانداران اشارې راته کوي دغه ورځ نو هغه سخته ورځ اشارې راته کوي وروسته یو نبطي راغی د غسان د شام د باچا کافر باچا چې دا آوازه و چې پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مدینه املام کوي زه جلا کړم د دغه طرف خط یې راکړئ چې ومې کتئ د غسان باچا راستولی دی د بازار راووتم په خط کې لیکلي دي چې کابین مالک ته خو د اعتبار ور سړی او ته ډېر غټ سړی رسول الله ستا درناوی ونه کوي ستا سپکتیا یې وکړه که ته موږ ته راسې موږ به دې ډېر درناوی وکړو ډېر ول دلته مې ډېر وژړل ما له الله پاکه داسې وخت راغی د کافر دې امید راته پیدا کړي د کافر خو هغه خط مې راواخیستې و تناره ته مې واچاوه خط مې وسو په دا رقم تکلیف کې و 40 شپې تېرې شوې هېچا موږ سره خبره و پوښتنه نه ده کړې 40مه شپه خبر راغی هغه درو کسانان ته وایي د ماینو څخه جلا شي ما سړی ور واستوه مال جانانه طلاق یې کړو نبی علیه السلام راته ویل چې یا طلاق کوي یا شتمه او دغسې ګزاره مور سره کوي ما بس خپل معاینې ته وویل ما ولار سه د پلار کره بیا چې الله پاک هر څه امر کوه بیا به هغه امر ګورو ګوره دا د بخاري حدیث دی دا تاریخي کیسې نه دي ښه نو دا چې ولاړو د هلال بن امیه معاینه خوله بنت هاشم نومېده دا ورله رسول الله مبارک ته ویل ول جانانه نو دا هلال خدمت زه نه کوم د دې پاته نه شمه اله هغه ورته ویل ول دغه چې ورسره پاتې شه پروا نه کوي چې دا دی نږدېکت در سره نه کوي دې ورته ویل هغه خو د سره سم هغه سپین ږیری دی ډېر خو سپین ږیری نه و خو اوس یې شپه ورځ په بل شي ولاکه ده بیا په بغار هغه دې ته دا پام کېږي د خپله نه ورته پام کېږي نو نبي علیه السلام اجازه ورته وکړل زه پروا نه کوي تی خدمت کوه کعب وایي ما ته هم خلکو وویل چې ته خپله معاینه راوغواړه رسول الله څخه اجازه وغواړه ستا معاینه هم دلې کور ته یوازې بې خدمته څوک نه وي ما ورته ویل یا زه ځوانه یم بیا چې نافرماني نه چره لس شپې بیا په دې کې تېرې شوې لس شپې الله وایم ځکه پر موږ باندې پر دوی تنګ او پر موږ داسې ځکه تنګ او ما لاله که زه مړ شولمه رسول د خدای مې جنازه نه کوي او نه به صحابه جنازې ته راشي نه به څوک جنازې ته راشي او که چیرې رسول الله مړ شو تر قیامته به زموږ سره څوک خبرې ونه کړي نو خو رسول الله خبرې باندې کړي که تر هر وخته موږ ژوندی زموږ تر ژونده به زموږ سره څوک خبرې ونه کړي نو دا مځکه را باندې تنګه وه 50 سهار دی پر بام باندې ناست یم د سهار لمونځ مې وکړی نبي علیه السلام د ام سلمې په کور کې و ماښام د شپې دغه آیات نازل شوی د شپې چې نازل شوی موږ توبه الله قبله کړې وه بیا نو نبي علیه السلام ام سلمې ورته وویل چې زه به خلک خبر کړم صحابه به خبر کړم د هغې زموږ سره ډېر محبت و د هر چا محبت ورسره و نو خو بیا نو رسول الله ورته اوس په یو غوبل جوړ شي د مدینې ګرده خلک به راویښ شي اوس یې مشوره و سهار لمانځه ته چې نبي علیه صلات وسلام مبارک راوتلی دي د آیات یې صحابه ورته ویلي دي چې هغه د دوی توبه قبوله شوه دا د صحابه و دونه زیري ابوبکر صدیق صاحب د رسول الله مبارک خپل په وخت کې هم دوم سړی دی او تر رسول الله نو رالاندې تر ده مشر سړی نشته دا هم رازغلي چې محبت د کعب بن مالک سره دونه نه لري خو 15 شپې خبره نه ده ورسره کړې د کلي خلک دا هم رازغلي حضرت عمر صاحب هم رازغلي نور خلک هم رازغلي که چا دابه پیدا کړې ده پر آس رازغلي که څوک پر پښو رازغلي چې پر موږ زیری وکړي
زه پر بام ناست یم ابوبکر صدیق صاحب دا ګمان وکړي چې دا خلک تر مخه ورتېرېږي نه یې زیر یې پر کوي نو دی د سرې غره ته وختې په ناره یې رانارې کړه چې کعب بن مالک مبارک دې څه توبه دې قبوله شوه دی وایي دغه بله م راغی یوه جامه مې درلوده جامه مې ور وکشه بله جامه مې په دا وخت کې درلوده نه بل چا څه مې په قرض واخیسته دلته الله ته پر سجده پرېوتم دا خوشحالي څه ډېره څه وژړه شوه نو را روان شو د مسجد نبوي پر خوا رسول الله مبارک هم په دې دا حضور ورکوه چې زما د صحابي توبه نه قبلېږي دا خو د خدای حکم و کعب بن مالک پر رسول الله هم ګران دي پر هر چا ګران دي خو مبارک صحابي دي بیا اول هغه د بیعت عقبه د وخت سړی دی چې رسول الله مبارک ته ځای ورکړی د دوی په وجه ورکاوه چې مدینې ته جانان ساتلی دی حفاظت یې کړی دغه خلک وتورې دغه خلکو سره کول یې دنیا او ټول شاید تر قربان کړي وایي چې ورغلم رسول الله په مسجد نبوي کې ناست دی لمونځ خو نو سوی دی د مخ د جانان مخ داسې بریښ دا دی ګرد عمر چې به خوشحاله شو دا د خوشحالي اثر د رسول الله پر مخ په معلومېدی ګرد عمر چې زه ورننوتم اول طلحه بن عبید الله راولاړ شو ما سره مسافه وکړه او زیر یې راباندې وکړې دلته یو خو دغه ځای زیري و دا شی بیا زه نسم یې روانی چې رسول الله ته کښېنستم جانان راته وویله ول توبه دې قبوله شوه ما ورته ستا مې توبه قبوله کړه الله ولي الله دې توبه قبوله کړه ول ما ورته وویله چې یا د خدای رسوله نو زه دا دوې خبرې کوم یو ما ته راپېښه د ماله څه شوه چې زه په دنیا نه اچېدم د دنیا په شوق نو زه داسې وایم چې ما ټول دنیا هغه بس د الله دپاره وقف کړې ده ټول دنیا څه هر څه چې زه لرم باغونه ورشئ نبي علیه صلات وسلام بارک ورته ویل یا دا څه باغونه ګیر کړه د ځانه سره دنیا ښه شی ده دا یو څه وویشه او بله مې دا ورته وویله چې ما ته نو الله د خدای رسول راته ویل تاسو درواغ ونه ویل الله پاک د هلال هم د مراره لم د دغه وجې څخه الله پاک ستاسو توبه قبوله کړه نو وایي ما ورته وویل چې زه به دا وعده وکړم زما دې په الله قسم په هغه الله مې دې قسم چې پاک رسول الله صلی الله چې بیا به زه تر مرګه درواغ ونه وایم بیا په آخر کې دی په سترګو ړوند شو زوی یې کشاوه بیا وروسته بخاري دا کیسه راوړي چې هغه څوک ورته راغی داسې پوښتنې کولې د ول تر اوسه پورې چې خدای ژوند راکړي بیا مې درواغ نه دي ویلي نو الله ته دا امید لرم چې په وروسته کې ماته څوک راکړي توفیق راکړي دغه کیسه الله پاک ته د درو کسانانو تحفه هغه وزنډوله 50 شپې وروسته یې توبه قبوله شوه د دې مسایلو څخه ډېر استنباطات راخېږي یو ډېر ښه ښه استنباطات امیر ته دا جایزه ده چې راولاړ چې خپل افرادو ته وایي چې امیر المؤمنین شرعي امیر وي دا کولی شي چې خپل افراد ته وایي چې د پلاني سره خبرې مه کوئ دا یې یو امیر هم خپله دا کولی شي چې یو چا ته په نه خبرو څوک ورکړي جزا سړی په ټول عمر کې باید رښتیا وایي د رښتیا دا فایده ده که سړي توبه وکړه تر توبې وروسته دې یو څه معلوم خیراتوي که توبه کښله سړي هر چا کفاره د ګناه توبه کښله هغه مال دیم څوک مال دیم هغه خیراتوي په دا خبرو باندې تاسو پوه سواست که نه سواست په پوه دا یوې خبرې ته غوږ نسئ د الله او د رسول خبره چې راشي هغه حکم چې راشي بیا که مخالفه رقم دا ټول صحابو ته د کعب بن مالک ښه سړیتوبه معلوم پر ګردو ګرانه مو لیکن خو ټولو خبرې نه ورسره کولې څوک یې ځینې وکړي انکار دغه طالبانو او سړی په دنیا باندې مروسه نه کوي په دنیا باندې سړی نازېږي نه دغه ته وایي او بل چې فرضي او هر امر په هر وخت کې په هر ټیم کې راځي سړی باید په قول وکړي که نه یې داسې